په تاریخ کې په لومړي ځل پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل هوایي برید وکړ. سلام ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل برید په اړه څېړنې کوي او د پاکستان پر اقرار سربیره طالبان چوپ دي، د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم د کابل برید تایید کړ. د امریکا دفاع وزارت ویلي پر کابل له هوایي برید خبر دي، خو سمدستي نور جزئیات نشي ورکولی. پر ټولنیزو شبکو افغان ځوانان د پاکستان هوایي برید په غوسه کړي او د جدي غبرګون غوښتونکي دي. بلخوا د ننګرهار پخواني والي ضیاء الحق قمرخیل پر کابل ښار د پاکستان د تېرې شپې برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم ښکاره تجاوز بللی دی. نوموړي زیاته کړې په نړۍ کې 2 هیوادونه دغه ډول ښکاره تجاوز کوي او یو له هغوی څخه اسرائیل او بل پاکستان دی. د پاکستان پر وړاندې باید ټول ولس یو موټی شي. دغه هیواد له لسیزو پر افغانستان د نظامونو د ړنګولو او کمزوري کولو لپاره کار کړی دی. وړاندې ښاغلي امرخیل له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتي چې د پاکستان پر دغه تجاوز چوپ پاتې نشي او واضح غبرګون وښیي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.